د پښتنو د ازادۍ د لارې غازي مولوي تاج محمد. دا نومیالی غازي د امیر احمد خان زوی او په 1880 زېږدیز کال زېږېدلی دی. پلار یې د امیر شېر علي خان د پاچاهۍ په وخت کې له لوګر ولایت څخه پېښور ته په کډه تللی و. لومړی یې د پېښور په وزیرباغ او بیا یې د مردان په بغداد کې استوګنه غوره کړه. د مولوي تاج محمد تعلیمي معیار ډېر اوچت و. په پښتو، فارسي، اردو، عربي او انګریزي ژبو باندې ډېر ښه پوهېده او په نورو علومو کې د BA درجه اخیستې وه. همدارنګه یې 10 کاله په هند کې د اسلامي علومو په زده کړه هم تېر کړي وو. نوموړی د خپل وخت یو زبردست عالم، مبلغ، سیاسي شخصیت، مجاهد، مدراس او زاهد و. یو څه موده د پېښور د حمایت الاسلامي په هائی سکول کې استاد و او هلته یې د سیاسي تحریک له عالمانو سره اشنایي پیدا کړه. بیا وروسته د پخواني صوبه سرحد د ټولو اسلامي مدرسو رئیس او محتمم وټاکل شو چې تر دې نیټې وروسته یې د محتمم په نوم هم شهرت پیدا کړ. کله چې په 1914 زېږدیز کال لومړۍ نړیواله جګړه ونښته او انګریزانو د اسلامي هېواد په خاوره یرغل وکړ، نو د هند ازادي غوښتونکو د شیخ الهند مولانا محمود الحسین په فتوا د هجرت بندوبست پیل کړ. په دې لړ کې مولوي تاج محمد خان هم د مومندو ازادي سیمې غازي آباد ته راغی او د ترنګزو حاجي صاحب سره یو ځای شو. نوموړی د انګریزانو پر خلاف د غزا او جهاد په لاره کې له بونیر څخه نیولې تر سره کمر پورې تبلیغي سلسله په پوره قوت او اهمیت ټینګه وساتله. د بونیر په لومړۍ غزا کې یې په عملي توګه برخه هم اخیستې وه. مولوي تاج محمد د پښتنو د پوهې او سم تعلیم پوره ارزومن و او په دې لار کې یې زیات کوښښونه هم کړي دي. 4 کتابونه چې په مختلفو ژبو د هر ډول مضامینو مجموعې دي په یادګار ورڅخه پاتې دي. د خپل یو کتاب د هدف په اړه لیکي: دا کتاب مې جمع کړ د دې لپاره که چیرې څوک وغواړي چې په لاره کې تلل وکاندي او څوک بیا نه مومي چې لار ورته وښیي، نو زما دا کتاب به هغه ته لاره وښیي. غازي مولوي صاحب د منګلو د بغاوت په کال د ترنګزو حاجي صاحب سره هلته تللی و. د غوږ د سخت درد له امله وفات شو او د خوست ولایت د عسکري چوڼۍ ترڅنګ په یوه باغچه کې خاورو ته وسپارل شو. خدای جل جلاله دې د ده په شان ملي او هېوادپال شخصیتونه ډېر کړي چې د خپلې ټولنې د ملي او سیاسي شعور د ویښتیا او د هېواد د خپلواکۍ، ترقۍ، د پوهنې او فرهنګ د پرمختیا لپاره مبارزه وکړي.